حمد و ثنا و ستایش مر آن خدای راست که نور آسمان ها و زمین است. درود و صلوات بر روح پرفتوح سید عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، باز هم وقت نشر برنامه والعصر است و ما عبدالقادر عرفان در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار دارم. دوستان عزیز، موضوع امروز برنامه والعصر یک موضوع بسیار مهم در اجتماع ما هست، موضوع مالیه و مالیات. مهمانان عزیز و گرانقدر هم دارم که انشالله که همراهشان در مورد مالیات بحث میکنیم. اصلا مالیات چی است؟ مالیات عبارت است از نوع هزینه‌ای که می شود با این هزینه بیت المال مسلمین را تقویت کرد. اما این مالیات به منظور کدام کارها گرفته شود، در کجا مصرف شود، آیا مالیات کدام تعریف خاص خود داره که انشاءالله این از مهمانان عزیز پرسان میکنم. دوستان عزیز، مهمانان عزیز ما امروز در برنامه جناب مولوی صاحب بزرگوار نقیب احمد دیوبندی هستند که ایشان مسئول حوزه نهم مالیاتی البته مربوط وزارت مالیه هستند و همچنان جناب محترم مولوی صاحب عبدالناصر رقیب که اینا هم ماشاءالله صاحب مدرسه دارالعلوم عالی هستند و هم همراه ما همیشه همکار بودن و از حضور هر دوشان ما بسیار تشکر میکنم. مولوی صاحب خوش آمدین. جناب مولوی صاحب شما هم خوش آمدین، صفا آوردین. بسیار تشکر که وقتتان را در اختیار ما ماندین. سرفراز باشد، خوش باشید، سلامت باشین. دوستان عزیز، میخوایم که از جناب مولوی صاحب دیوبندی آغاز بکنم و ازشون پرسان بکنم که جناب مولوی صاحب بین از امین مالیات برای ما یک تعریف بتین از ورای شریعت الهی. بفرمایید. جزاکم الله مننه کوم عرفان صاحب. مالیه خدا سه یو شی ده چې دا په شریعت ثابته ده او په قرآني نصوصو باندې او همدارنګې د صحابه په اعمالو باندې. په قرآن عظیم الشان کې الله پاک فرمایي وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. دا اغنیا چې څومره دي مالداران خلکو د دوی په مالونو کې یو معلوم حق د هغه چا دپاره چې څوک سائلین دي، محروم دي، یعنی غریبانان دي، مسکینان دي، کمزوري دي، دا یو معلوم حق د دوی په مالونو کې د دې غرباو د مسکینانو دپاره ثابت ده. ولې دغه حق چې کوم ده دا د هغه حق نه علاوه ده چې کوم عشر ده او زکات ده. عشر او زکات خو دا یو معلوم شی ده چې هغه ورکول کیږي. ولې د عشر او د زکات نه سوا نور داسې څیزونه چې د اغنیاو د مالدارانو په مالونو کې د مسکینانو دپاره یا د عام المنفعه د کارونو دپاره ثابت ده، نو هغه اکثر علما د همدې آیات نه استنباط کوي او په همدې باندې دلیل نیسي. علامه جساس رحمه الله دا یو لوی مفسر تیر شوی ده. دوی یو تفسیر لیکلی په نامه د احکام القرآن. د احکام القرآن دو تفسیرونه دي، یو د علامه امام قرطبي رحمه الله دپاره ده او یو د علامه جساس احکام القرآن ده. علامه جساس په دې خپل احکام القرآن کې په همدې آیات باندې دلیل نیولی ده چې د دې آیات نه دا معلومیږي چې د عشر و زکات نه سوا نور څه حقونه د مالدارو خلکو په مالونو کې د مسکینانو دپاره شته چې دا نامداره کیږي عرفان صاحب او مسما کیږي په مالیه باندې. او بلکې په احکام القرآن کې د همدې آیات لاندې علامه جساس صاحب په دې باندې اجماع د امت را نقل کړی ده او دا یې ویلي دي چې په دې باندې اجماع د امت ده چې
د مالدارو خلکو نه د ثروتدارو خلکو نه به مالیه اخیستل کیږي، هغه به په بیت المال کې جمع کیږي او بیا به په مناسبو مصالحو کې دا مصرفیږي. دا خو که ډېرې خبرې پکې کوو خو بیا خبره زیاته اوږدېږي. بخیر و سلامت باشین. زنده باشین. بخیر باشین جناب دا چې کوم مولوی د صاحب. قرآن آیات او د جساد صاحب استدلال ما تاسو ته پیش کړ. بسیار زیاد بله تشکر. خواته که د صحابه و اعمالو ته وګورو، بسیار. د صحابه و د اعمالو نه هم دا خبره ثابته ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې هغه د اسلام دویم نمبر خلیفه و، هغه په خپل وخت کې یو صحابي چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه نومېده، هغه یو ځای ته د مالیې د اخیستلو دپاره ولېږه او ورته یې وویل چې تاسو ته لاړ شه د فلانې علاقې د خلکو نه مالیه راجمع که او ترتیب د مالیې ورته وښوده چې مالیه به ته په دې طریقه باندې راجمع کوې چې څوک مسلمانان دي له مسلمانانو څخه به 40 حصه اخلي، یعنی په 40 روپو کې به 1 روپۍ ترې نه اخلي، او څوک چې ذمیان دي ذمیانو نه به 20 حصه اخلي، یعنی په 20 روپو کې به 1 روپۍ ترې نه اخلي. ذمیان هغه چا ته ویل کېږي چې کوم کافر د مسلمانانو په ملک کې په معاهده باندې اوسېږي، دغه وخت د واکدارانو نه یې اجازتنامه اخیستې وي، د وخت د واکدارانو په اجازه باندې نرپال صاحب هلته اوسېږي، هغوی په تعهد کې د وخت د واکدارانو سره داخل وي خو مسلمانان نه وي که نه، او د وخت واکدارانو دوی ته امن ورکړی وي او د دوی د امن ذمه په غاړه باندې اخیست وي، د دې وجه نه دوی ته ذمیان ویل. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین مولوی صاحب. نو عمر صاحب انس صاحب ته حکم وکړ چې د ذمیانو نه به ته 20 حصه واخلي، ولې هغه کسان چې دلته حربي کافران دي یعنی د مسلمانانو سره په جنګ او جګړه کې پاتې شوي دي، اوس مسلمانان راغلي د دوی نه دا خاوره نیولې ده خپل لاس ته یې راوړې ده، د داسې خلکو نه به بیا ته 10 حصه مالیه اخلي، یعنی په 10 روپو کې به 1 روپۍ. نو دا مالیه بعد خلک دا اعتراض کوي چې مالیه شرعي حیثیت نه لري، په شریعت کې چې کوم ده یوازې عشر د زکات ده، دا ډېر ناپوهه خلک چې داسې خبره کوي، د قرآن او د صحابه او د اقوالو د صحابه او د افعالو د کردار نه ناخبره وي. ولې دا کومه مالیه چې اسلامي امارت اخلي دا یقینا په شریعت ثابته خبره ده، په دې کې هیڅ کوم مشکل او تعذر وجود نداره. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین جناب مولوی صاحب. دوستان عزیز ما هم توجه داشتن که جناب مولوی صاحب از ورای آیات قرآن کریم، احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم و اقوال صحابه مالیات را بر ما و شما یکایک شمردن و بر ما شما تعریف کردن. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. جناب رقیب صاحب میخوایم از شما پرسان بکنم که هدف از وضع مالیات، همین وضع کردن مالیات بالای کسایی که اونا مالدار هستند، جایداد دارن، درآمد خوب دارن، هدف از وضع کردن مالیات چی است از طرف یک حکومت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله محمد و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سلام و درود خدمت شما و همکاران شما و همه بینندگان تلویزیون ملی. در گام بعدی راجع به سوال شما باید گفت یک نظام پایدار و یک نظام استوار و یک نظامی که همه خوبی های خود داشته باشه، در پهلوی که خوبی داشته باشه ضرورت به بعضی امورات دیگه داره که اونها را ترتیب بکنه، تنظیم بکنه و بعد از ترتیب و تنظیم ازو برسیم به یک نتیجه ازی که ما یک نظام توانمند داریم، ما یک نظامی داریم که به تمام حوایج و نیازمندی های ما رسیدگی کرده میتونه. از جمله لوازمات یا ضروریات یک نظام اجتماعی با عدالت اولش خود تکافل و تعهد اجتماعی هست، تضامن اجتماعی هست، یعنی به معنای ازی که نظام حکومت در برابر ملت خود مسئول احساس بکنه
و همچنان ملت هم در رعیت در برابر نظام خود مطیع و فرمانبردار احساس بکنن، از طریق سرکشی و نافرمانی دور شوند، یعنی دست از به نافرمانی و به امثالی از او به بیگفتی حکومت خود نظام خود نکنن. و چیزی دیگری در اینجا که ضرورت هست برای او که نظام خوب ضرورت داره، وضع قیودات هست بر ملکیت های خاصه. یقینا حکومت نظام ضرورت داره که به ملکیت خاصه، ملکیت عامه خود در اختیار خود نظام می باشه. بر ملکیت های خاصه بر ملکیت های خاصه ضرورت است که قیودات را وضع بکنه. بسیار خوب. و این قیودات و از این قیودات هدف از چیست؟ اهمیت از چیست؟ مثلا ما اهمیت مالیه یا در اصطلاح عربیش به زبان عربیش ضریبه یا مالیه را اهمیتش چیست؟ اهمیت از است که این به یکی از حفظ تمامیت چی میایه؟ اردی میایه و به یکی از بنیاد گذاشته میشه، اساس گذاشته میشه، مؤسسات خیریه مبنا اساسش از اینجا گذاشته میشه. چرا که یک اقتصاد باشه، یک نظام باشه که شما یک مؤسسه خیریه را ایجاد بکنین، مثلا یک پولی باشه که شما یک دانشگاه و یک پانتونی را ایجاد بکنین، پولی باشه که راه عامه را جور بکنین، پولی باشه که شما پولچک ویران شده باشه او رو درست بکنین، پولی باشه که شما معاش کارمندانتان بتین. سراسر ما همه ضروریاتی که وقتی که داریم کلی ازی باز نیازمندی به چی داره؟ به پول داره. وقتی که نیازمندی به پول داره، پس این پول باید یک مدرک عوایدی برای خود داشته باشه، یک مدرکی باشه، مرجعی باشه که از اونجا پول بیاد. یکی از مراجع و یکی از جاهایی که میشه که موارد ذیل، ضروریات ذیل از اونجا مصارفش برآورده بسازیم، موضوع مالیات است. مثلا فرض و تقدیری اگر ملت جامعه ضرورت به انجینر دارن، ضرورت به طبیب دارن، ضرورت به عالم دینی دارن و امثال از او به دیگه به کلش ضرورت دارن، اینا از کجا میشه؟ در وقتی میشه که یک پوهنتونی باشه، کسی بره اونجا درس بخونه و انجینر شه. این پوهنتون ضرورت به چی داره؟ پوهنتون ضرورت به استاد داره. استاد ضرورت به چی داره؟ استاد ضرورت به پول داره. پول ضرورت به چی داره؟ پول ضرورت به یک مرجع داره. یک مرجع داشته باشه که مرجعش فقط یکی از مراجعش، البته یکی از مراجعش گرفتن مالیات است. چنانه که جناب محترم دیوبندی صاحب گفتن نصوص شرعی در این مورد خیلی الحمدلله وافر است، زیاد است که دلالت میکنه به مشروعیت مالیات. مالیات مشروع هست و اینا به او اشاره کردن، مثلا از جمله آیه مبارکه که و فی اموالهم حق للسائل والمحروم و آت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل والسائلین و فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکاة. در قسمت اولی آیت میگه و آت المال علی حبه، داده از مال با وجودی که مال خود دوستم داشت. در کدام را داده؟ در راه خدا داده و در خلاصی گردنا داده و به مساکین داده و به یتیما داده و اقام الصلاة برپا ساخته از نماز را و آت الزکات داده از زکات را. اینجا این آیه مبارکه ببینیم که اونجا و اول یک بار از قسمت دادن مال در آغاز سخن گفت و آت المال علی حبه، بعد در بعدی میگه و اقام الصلاة و آت الزکات، نماز برپا کرده و زکات داده. به معنای عزیز که زکات دیگه چیز است، مالیات دیگه چیز است. بسیار خوب. و حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم هم است که پیامبر علیه السلام میگه که فی المال حق سوى الزکات، در مال حق است غیر از چی؟ غیر از زکات حق است. اهمیت مالیات بیشتر از شاید خودش ایجاب یزیر بکنه که یک بحثی یک بله سوالات دیگه هم دارم، ان شاء الله برمیگردیم. بسیار تشکر از شما از جناب دیوبندی صاحب و تشکر میکنم از بیننده‌های عزیز تلویزیون ملی افغانستان. دوستان عزیز در این قسمت یک وقفه داریم، بعد از وقفه ان شاء الله که بازم در خدمت قرار میگیریم. دوستان عزیز بازم خوش آمدین. برنامه زیبایی والعصر است. موضوع بسیار خوبی را انتخاب کردیم، مالیات است. دوستان عزیز ما، مهمانان عزیز امروز ما هستند، اونا بیشتر در مورد مالیات صحبت‌های کردن، تعریف از مالیات داشتن، از کیها گرفته شود، وضع مالیات چه رقم باشه، برای کیها باید مالیات وضع شود، صحبت کردن. حالا میریم از جناب دیوبندی صاحب پرسان میکنیم که جناب دیوبندی صاحب شما بگوین که مالیات چند نوع است، انواع مالیات کدام است؟ بفرمایید.
عرفان صاحب ډېره مننه کومه، الله مو خوشحاله کړ، ډېر ښه سوال مو وکړ. بسیار زیات تشکر. ستاسو د سوال په جواب کې باید زه داسې ووایم چې د مالیې مختلف قسمونه دي. یوه مالیه ده چې هغې ته صنفي مالیه ویل کېږي. صنفي مالیه چې ده دا په خرید او په فروغ باندې وضع کېږي. بسیار یعنی یو دکاندار مال اخلي او بیا یې بیرته خرڅوي، د ده پروشاتو ته کتل کېږي چې دی د ورځې څومره پروشات لري. د هغه پروشاتو په اساس باندې بیا دوی ته مالیه وضع کېږي. نو د دې دپاره دې کې معافیات هم راځي. په بعضې وختونو کې بعضې وخت کې داسې خلک وي چې هغه تابع د مالیې هم ګرځي. ولې که یو څوک داسې وي په صنفي مالیه کې چې دا کومه مالیه کې زه درته خبره کومه، د دې پروشات 500 روپو ته د ورځې نه رسېږي. منافع یې درته نه وایم، فقط پروش یې درته وایم. نو دا خلک بیا تابع د مالیې نه ګرځي، د دوی نه مالیه نه اخیستل کېږي. ولې داسې یو دکاندار، داسې یو خرید و فروخ والا چې د دوی د ورځې فروش 500 روپو ته ورسېږي، دوی بیا تابع د مالیې ګرځي، د دوی نه مالیه دا اخیستل کېږي. او بل قسم د مالیې چې کوم ده، مالیه سهمي ده، د سهم مالیه ورته ویل کېږي. د سهم مالیه چې کوم ده، دې ته مالیه بر عایدات نه وایي، بلکې دې ته مالیه بر جایدات وایي. هغه مخکني صنفي مالیه چې وه هغې ته مالیه بر عایدات وایي. او دا کومه مالیه چې موږ د جایدادونو نه اخلو، دې ته مالیه بر جایدات ویل کېږي. نو دلته دا مالیه چې اخیستل کېږي، دا د کرایې په حساب باندې اخیستل کېږي. د جایداد مالیه د یو چا جایداد ده، مثلا د احمد جایداد ده له محمود سره، محمود د احمد په جایداد کې کار کوي او محمود د احمد د جایداد نه فایده اخلي، خرید و فروغ پکې کوي. خو ولې احمد ته د دې جایداد کرایه ورکوي. دا کرایه چې څومره ورکوي، د کرایې سنجش کېږي. د هغه سنجش له مخې نه بیا احمد ته موږ تعرفه ورکوو، کرایه درکوي، او د کرایې په حساب باندې. نو چې څومره کرایه وي، څومره اندازه مالیه برابرېږي، په هغه حساب باندې بیا موږ دوی ته رسمي تعرفې ورکوو، اظهارنامې ورته ورکوو، جدولونه ورته جوړوو. په دې شکل باندې موږ دا د جایداد مالیه بیا د دوی نه اخلو. او بل قسم د مالیې چې کوم ده، هغه انتفاعي مالیه ده. انتفاعي مالیه چې ده، دا خو اکثر شخونه چې کوم دي، چونکې زه مربوط د ریاست زونې کوچک یم، دا موږ سره تړلې نه وي. دا اکثر انتفاعي مالیې چې وي، دا زمونږ یو بله اداره ده د مالیاتو چې متوسط ورته وایي، دا هغوی اخلي. خو البته په دې کې بعضې انتفاعي مالیې هغه موږ هم اخلو، لکه مثلا د هوټلونو مالیې چې دي، دا انتفاعي دي، دا موږ راجمع کوو. یا د ډاکټرانو مالیې چې کوم دي، دا انتفاعي مالیې دي، دا موږ راجمع کوو. نو دغه د مالیاتو قسمونه دي چې په مختلفو طریقو باندې، او سره د دې نه چې قوم ته سهولت په نظر کې نیسو، قوم سره ښه رویه او ښه انسانیت، په دې طریقه باندې موږ دا مالیه راجمع کوو او د خپل اسلامی امارت په وارداتو کې داخله اوسیم. بخیر و سلامت باشین جناب دیوبندی صاحب. یک چیز دیگر میخواستم پرسان بکنم که یکی شما گفتین که به طریق کرایه، او خو کرایه از شخص به شخص میشه، باز از کدام قسمت از این باید حکومت ها یا دولت یا امارت اسلامی چه رقم رو بسنجه که باز مالیه هم بگیره؟ یکی شما گفتین که جایداد احمد است، این محمود کرا گرفته، کرای خود برزی میپردازه، باز مالیات چه رقم باز حکومت ها مهربانی دلته او خبره داسې میکنه چې بعد وخت کې دا شخص چې جایداد رانیسي، د شخص نه رانیسي کنه. نو چې د شخص نه جایداد راونیو، د دې دپاره بیا موږ خپل د سنجش لارې لرو، هغې دپاره خپل متخصصین لرو کنه، چې هغوی سنجش کې دنیا. خو بعضې وخت کې داسې هم کېږي عرفان صاحب چې دغه جایدادونه د امارت د مختلفو ادارو نه رانیول کېږي، مختلفو ادارو نه.
ولې هغه جایداد چې د اشخاصو د امارت له ادارو نه رانیولي وي په هغې کې بیا موږ د سهمو د دې کرایه مالیه نه اخلو. ولې؟ ځکه چې د امارت یوه اداره د امارت یو جب ده او د امارت بله اداره د امارت بل جب ده. پوه شوې؟ نو دغه مالیه چې موږ اخلو خو د امارت دپاره اخلو، د امارت د ضروریاتو د پوره کېدو دپاره اخلو. نو دا ضرورت که د یو جب نه پوره شي هماغه یو خبره ده، که د بل جب نه پوره شي هماغه خبره ده. مولوی صاحب بزرگواره، هدف مې دا چې احمد جایداد لري او محمود د کرایه نشین ده، دا مالیات د کرایه نشین نه اخیستل کیږي که د جایداد والا؟ مهرباني صاحب ډېره ښه خبره ده. دا داسې ده چې څوک نفع حاصلوي، څوک چې نفع حاصلوي مالیه په هغه باندې ده. چونکې د دې جایداد کرایه مالک اخلي. دا خو شخصي معامله شوه، دا خو شخصي معامله ده چې کرایه ورکوي محمود ته. احمد یو چېرته دوکاندار دی او دوکان د محمود دی او دا خپل کرایه محمود ته درکوي ورکوي، دا خو شو شخصي معامله که نه؟ خو بیا مالیات یې څنګه؟ مالیات هم داسې ده. مالیات په مالیات د اوس پوهېږم که نه چې احمد له محمود نه کرایه اخلي. په احمد باندې چې د محمود نه څونه کرایه اخلي، دغه کرایه د اخیستو مالیه په احمد باندې ده. بلکل دا به احمد ورکوي. ولې محمود چې په دې جایداد کې کوم فعالیت کې خرید او فروخ لري، په هغه باندې به د خرید او فروخ مالیه په دواړو راځي. بلکل په احمد هم راځي. په احمد باندې چې کومه مالیه راځي دا د هغې نفع نه راځي چې کوم دی کرایه ترلاسه کوي. او په محمود چې کوم هغه راځي څه ورته وایي مالیه راځي، دا د هغې خبرې مالیه راځي چې د کوم خرید او فروخ لري. البته په دې ځای کې یوه مسله بله چې زه د هغې وضاحت وکړم، هغه دا ده که چېرته یو مالک د یو چا نه کرایه اخلي، که چېرته د ده کرایه 15,000 روپو نه زیاته شوله که نه، دی بیا تابع د مالیې ګرځي، د ده نه موږ مالیه اخلو. ولې که داسې یو څوک وي چې د هغه مالیه هغه کرایه د 15,000 نه کمه وه، نو دا بیا د قانون په لحاظ باندې تابع د مالیې نه ګرځي، د ده نه موږ مالیه نه اخلو. البته یو جز بل پکې هغه ده که مثلا داسې وي چې اوس احمد د محمود د کرایه اخلي 4,000 روپۍ، دا 4,000 روپۍ خو د قانون په لحاظ باندې تابع د دې نه ګرځي چې د دې نه مالیه واخلو. خو که چېرته داسې وي چې دا احمد د مثال په طور باندې یو بل ځای کې منافع ولري، مثلا 4,000 روپۍ د دوکان کرایه اخلي، خو ولې یو بل ځای کې داسې یو پروژه لري، یو شی لري چې د هغې نه 15,000 6,000 3,000 4,000 عایدات ترلاسه کوي، نو بیا دغه کرایه د هغه عایداتو سره جمع کېږي. که چېرته بیا د 15,000 نه د ده دا کرایه د هغه عایداتو په جمع کې د 15,000 زیات شو، بیا هم دا تابع د مالیه ګرځي، بیا هم ترې مالیه. بخیر سلامت باشین، زنده باشین جناب دیوبندی صاحب، بسیار تشکر. دوستان عزیز ما توجه داشتن چون این موضوع بسیار مهم بود، موضوع بسیار مهم هست. ایره چند جزء این سوال را بارها تکرار کردم و جناب مولوی صاحب هم خوب برای ما شما ایره روشن ساختن. جناب مولوی صاحب رقیب از شما میخوایم پرسان بکنم که کدام اشخاص شامل مالیات میشن؟ آیا این مالیات که فقط گرفته میشه از کسایی که همونطور که مولوی صاحب روشن ساختن، آیا برای اشخاصی که اونا وظیفه هم ندارن، کارم ندارن، منتها مستحق هستن، کدام مستحقا برشان داده شود؟ جناب عرفان صاحب، مالیه خب با زکات فرق داره؟ بله. البته فرق زیر به جهت ازی میگیم که سوال واضح شود. بله بیشتر روشن ساختن. زکات چیزی است که تقدیر یزو از جانب الله سبحانه و تعالی است و را مقدر کرده، نصاب برش تعیین شده از جانب صاحب شریعت و از اصناف از او هم معلوم است که زکات به کی داده شود. در قرآن کریم 8 طایفه را جمله مستحقین زکات شناخته شده که مؤلفه القلوب از بین برداشته شده، ولی نیست 7 طایفه دیگه میشه که زکات برشان بده. و در مالیات چیز نیست، در مالیات تقدیرش از جانب صاحب شریعت نیست، بلکه تقدیر مالیات از جانب خود حاکم و از جانب خود نظام است. قسمی که دیوبندی صاحب گفتن اگه فروشات یک آدم در روز با 500 افغانی برسه، اون 500 باشه پایین تر رو شامل مالیه نمیشه. اگر بالا میره باز شامل چی میشه؟ مالیه میشه. کرایه خانه اگر 5,000 است شامل مالیه نیست.
و اگر بالا میره شامل چیست؟ مالیات. بمیونه که نظام مصلحت دیده و هر چی که مصلحت بود طبق مصلحت مالیات وضع میکنه و مالیات تقدیر رو اندازه گیری میکنه. خب بسیار خوب. مصارف مالیات و مصارف زکات. مصارف زکات خونو فقرا هست و مساکین است و ابن سبیل است و کی است و کی است. اما مصارف مالیات مصارف یکی از جمله شرایط مالیات امی است که در راه عامه باید مصرف شود. عام المنفعه باشه. در راه عام المنفعه باید مصرف شود. نه یعنی هدف از مصرف مالیات یا آنچه که به دست میاد نتیجه مصرف باید منافع عامه باشه. منافع عامه در مثلا سرک درست شوه و مثلا سرک درست شوه، درست شوه و درست مکاتب شوه، درست شوه. پانتون درست شوه، امثال از او ضرورت های دیگه ای که یک ملت و یک نظام و یک مردم به او ضرورت داره. ای که از کی گرفته میشه؟ خوازی است که مالیات از کسی گرفته میشه که او چی داشته باشه. یک صنف مالیات دهنده ها هستن، یک صنف مالیات گیرنده. مالیات از کسی گرفته میشه که او صاحب چی است؟ صاحب مال است. مال است دیگه. وقتی صاحب مال نباشه خب از دیگه کس گرفته نمیشه. اما در اینجا گفتیم هم که در اینجا چیز نیست، یک نصاب مقدر و مشخص شرعیش نیست. به طرف مفوض است به طرف خود رأی امام که چگونه تقدیر جناب مولوی صاحب یک چیز دیگر رو میخوایم که یک جزء دیگه بهتون میسواله و این سوال بسیار مهم هم هست. بعض مردم هستن که اونا کاملا نانآور خانه ندارن. ما در برنامه گذاشتم که داشتیم استاد بزرگواری که همراه ما بودن اونا هم یک اشاره کردن، ولی میخوایم که شما هم اشاره داشته باشین در این مورد. مثلا خانم‌های بیوه هستن که اونا نانآور دیگه ندارن، جای کار و وظیفه هم ندارن، زمینه کار و غیره برشون مساعد نیست. آیا یعنی لازم هست که و ضرور هست که حکومت ها اینا را تمویل کنه و از مالیات برشون بده یا کدام جزوه دیگه برشون انتخاب بکنن؟ بفرمایید. نبی کریم صلی الله علیه و سلم ارشاد میکنن ان الله فرض على اغنیاء المسلمین فی اموالهم بقدر الذي یسع فقراءهم. پروردگار فرض گردانده به اغنیای مسلمانان در مالهایشان به مو اندازه‌ای که تنگدستی و نیازمندی فقرای را چی بکنه؟ جلوگیری بکنه. بسیار خوب. نظام حکومت حاکم به مانند پدر یک فامیل است. یقینا. یک پدر در یک فامیل چی مسئولیت داره؟ در دیوار خانه خود باید متوجهش باشه. متوجه فرزند و اولاد خود باید باشه. پاپوش متوجهش باشه، لباسش متوجهش باشه، خوردنش متوجهش باشه، همه چیزش باید باشه. اونهایی که توانمندی کار ندارن، از عادیش خودش نمیه، باید پدر براش مهیا بکنه. بسیار خوب. بر حاکم مسلمان ها این چیزها لازم است. دستگیری فقرا، بیوه ها، یتیما یک امر لازمی و یک امر حتمی است و اینا در بیت المال سهمی خود دارن و اینا سهمشان باید از بیت المال از مالیات داده شود که بیت المال آن یک بخشش گفتیم چی هست، یک بخشش مالیات تشکیل میده. بسیار تشکر جناب مولوی صاحب. دوستان عزیز در این قسمت برنامه یک وقفه داریم. بعد از وقفه انشالله که باز هم در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار میگیریم. بازم خوش آمدین دوستان عزیز. برنامه زیبای والعصر است. موضوع مالیات است. مهمانان عزیزم رای مدرسه استودیو هستند. جناب دیوبندی صاحب امروز در برنامه تشریف دارن و جناب رقیب صاحب امروز در برنامه تشریف دارن و تشکر میکنم که وقت بسیار گرانبها، هر دوشون خیلی مصروف هستن در وظایف خود، اما تشکر میکنم که آمدن و دعوت ما را لبیک گفتن. موضوع بسیار خوب را جناب رقیب صاحب یاد کرده بودن پیش از وقفه. ما جلوی گپشون را گرفتم. اول معذرت میخوایم، بعد از او ازشون خواهش میکنم که موضوع را ادامه بدن. موضوع بسیار خوبی بود که گفتن مردم ما، کسایی که مالدار هستن، اینا موضوع زکات را با مالیات خلط نکنن، یک جا نکنن. جناب مولوی صاحب بفرمایید. تشکر از شما. دوستای عزیز ما باید زکات با مالیه خلط نکنن. فکر نکنن که اکثر یا شاید یک عده اگر اکثر نباشه بیس وقتی که مالیه از پیششون گرفته میشه، مالیه را خود چه راضی باشن نباشن از پیششون گرفته میشه. بله یقینا. پس اینا چی کاری میکنن؟ پس اینا یک کار میکنن که ما یک اصطلاح عامیانه است، میگه خود مرده را به قربانی حساب میکنن. بعد میگن همین مالیه را که دادیم اونم از چی باشه؟ از زکات باشه. این خلط اجگاه نکنین دوستا.
که مالیه از زکات حساب نمیشه و مالیه او چیزی که نظام تعیین میکنه و یک حقی است، یک مکلفیتی است که از جانب نظام، البته نظام با استناد و استدلال شرعی که داره، شریعت اجازه را برش داده، شریعت برش اجازه داده، یعنی یک چیزی از هوا و خواهشات نفس خودش نیست که مطابق میل و هوای خودش بیا یک چیزی را وضع بکنه، نه با استناد ادله شرعی او شریعت برش داده و تقدیر و تنظیم میکنه و کار نظام است. و زکات فریضه الله سبحانه و تعالی است، الله او را فرض گردانده بر هر فرد مسلمانی که مالک نصاب است. یکی را با دیگه خلط نکنیم، هم مالیه و هم زکات هر دوی باید پرداخت شود. و چیزی دیگری که ما باید بدانیم و او را فکر بکنیم، ما یک تاوان فکر نکنیم، یک بوج فکر نکنیم، و یک ای تو باید سپاسگزار باشیم پروردگار احسان کرده با ما مال داده. مال که پروردگار داده مال خداوند است. زکات اگر بگی از موت که بسیار زکیای دیگه هم پیدا میشه. اگر دانش بگی بسیار دانشمندای هستند که فقیر هستند. اگر صاحب نسب میگی بسیار مردمایی هستند که صاحب نسب هستند اما فقیر هستند. پس تو بودن تو را پروردگار که راضی بر تو لازم دیده و مال داده، تو هم فراموش نکو. حقی که الله تعیین کرده او را باید ادا بکنیم و به این افتخار بکنیم که خداوند ما را مال داده و ما دست فقرا را بگیریم و دستگیر فقرا باشیم. یقینا افتخار بکنیم، وطن خدا آباد بکنیم، دست فقیرای خدا بگیریم تا بکای همه منتظر خیراتی بیرون باشیم. بگوییم که نظام ما، وطن ما به این رقم که فلان کشور و فلان دنیا و فلان دنیا و فلان دنیا این ما را کمک بکنه، ما را دستگیری بکنه تا بکای ما چشم ما الحمدلله مسلمان هستیم، وطن داریم، زمین داریم، بهترین آب و هوا را داریم، بهترین معادن داریم. بیاین در اول یک چیزی که همت بکنین، پولدارا و کسایی که ثروتمند هستند بیاین همت بکنین یک بار همه چیز منظم شود، درست شود تا ای که استخراج معادن و دیگه شود که باز ضرورت و مالیات نشه. البته مالیات هم عرفان صاحب شرایط خود داره که نظام چه وقت مالیه وضع بکنه، ولی شرط اولش است که نیاز باشه، نیاز محقق باشه، یعنی ضرورت ثابت باشه. ضرورت با وضع مالیه ثابت باشه یک شرطش. و شرط دیگیش است که بر مبنای عدالت باشه، یعنی هر کس به اندازش به اون مالیه وضع شود. و شرط سومش امیست که مالیه باید در راه منافع عمومی مردم چه شود؟ مصرف شود. اینا از جمله شرایط چی هستن؟ مالی هستن. گفت ما سری ازی بود که ضرورت باشه. وقتی که اگر ضرورت نبود باز مالیات هم نیست. معاف میکنه. بسیار تشکر. سلامت عافیت باشین. جناب دیوبندی صاحب، همونطور که جناب رقیب صاحب یاد کردن که بعض وقت مالیات را معاف میکنه حکومت ها، چون ضرورت اگر ایجاب نکنه مالیات را معاف میکنه. ما میخوایم که منظور از معافیت مالیاتی چی است؟ در کدام حالت ها حکومت ها میتونن که مالیات را بر مردم معاف بکنن؟ بفرمایید. مننه، شکریه. منګه تاسو په دې باندې پوهیږو چې په دې وخت کې زموږ افغانان ډېر د غربت او په ډېر کمزوري حالت کې وخت تېروي. بل طرف ته که وګورو سابقه فاسد نظامونه داسې پاتې شوي دي چې د هغه وخت مالیې چې اخیستل کېدلې یا تعینېدلې دا به د رشوت له مخې نه تعینېدې او د رشوت له مخې به اخیستل کېدلې. او اوس الحمدلله کمې مالیې چې تعینېږي، کمې مالیې چې اخیستل کېږي، دا د معیار له مخې، د سنجش له مخې، د اصول له مخې هم تعینېږي هم اخیستل کېږي. مقصد او هدف مې په دې کې دا و چې ستاسې د سوال جواب ته راشم. په خلکو باندې دا مالیې تقریبا د ډېر وخت نه پاتې دي، بقایاوې موجودې دي، تر ډېر حده پورې موږ بقایاوې راټولې هم کړلې، خو دغه مالیات چې دي تقریبا د یو قانوني مادې له مخې نه تر یو اتیایم کاله پورې دا معاف شوې وې. د یو اتیایم کال نه دې خواته دا مالیې په خلکو باندې باقي پاتې وې چې دا اخیستل کېدلې. بیا د امارت د یو ترحم له مخې نه، د دلسوزۍ له مخې نه
په دې خاطر چې دا ملت د امارت سره ډېره مضبوطه او قوي ملا تړلې ده. د 81 کال نه واخله تر 90 کاله پورې چې څومره بقایاجات مالیات په خلکو باندې و هغه یې ټول ورته صاحبه معاف کړ. بسیار ستاسې د پوښتنې په منظور کې یقینا هغه ټول معاف کړ. او د دې تر څنګ جرماني مکمل معاف کړلې. صحیح د مالیاتو جرمانیم دام ختم شو. جرماني خو بالکل صاحبه دې کې به زه وضاحت وکړم. دا مخکې خبره چې ما تاسو ته وکړله که نه چې مالیات د 81 کال نه تر 90 کال پورې معاف شولو. دا په یو بخش د مالیې کې چې هغه صنفي مالیه ده چې کوم مالیه بر عایدات ده د خرید او د فروخت مالیه ده په هغې کې مالیه معاف شوه. جرمانه په مالیه بر عایداتو کې او په مالیه بر کرایه کې په ټولو کې معافه شوه. بسیار بلکې لا بل خوشخبري درته هم در واوروم چې اوس امارت په دې سوچ او فکر کې ده، تصویب نه ده شوی، خو شاید چې دا خبره تصویب شي. انشاءالله هغه جرماني چې موږ د امارت په وخت کې اخیستي شاید چې په دې باندې فیصله وشي ملت سره د تراحم له مخې چې هغه جرماني موږ بیرته ورته واپس. بسیار خوب. څومره لویه خبره ده. بخیر سلامت باشین جناب دیوبندی صاحب. از اینکه در آخر برنامه هستیم ما یک پیام شما را هم میگیرم، پیام کوتاه باشه. نو خبره د ما ختم نه لګه به خبره ته بفرمایید. گپ شما را میشنم. درته وکم گپ شما را نو میشنم. د صنفي مالیه بر عایدات جرمانه مکمل معاف او هغه چې د صورت وي جرماني ټول معاف او مالیه تر 90 کال پورې معاف او هغه مالیات چې مالیه بر کرایه ده موږ په دې کوشش کوو د خپل مقامونو سره په رابطه کې یو ان شاء الله پیشنهادات مو کړي دي شاید چې د مالیه بر کرایه چې کومه مالیه ده د 81 کال نه تر 90 کال پورې دا هم معاف کو. نو په دې لړ کې زه قوم ته یو پیغام ورکول غواړم دی وخت کې او ورته وایم چې ای زمونږ قدرمنه قومه عزتمنده قومه اسلامي امارت خو تاسو سره دومره ترحم وکړه دومره شفقت یې وکړه چې تاسو ته نیمې مالیه معاف کړلې. هغه سابقه بقایاجات چې دي په هغې کې دا یو جز پکې بل دی چې سابقه بقایاجات دا اوس هم چې موږ اخلو هغه چې د چا 1000 روپۍ کېږي موږ ته 500 اخلو نیمه ورته معاف کړې ده. چې د چا 1000 کېږي 500 ترې نه اخلو او د 90 کال نه چې وړاندې کومه مالیه ده هغه مو ټوله ورته معاف کړله. جرماني مو ورته معاف کړلې شاید چې نورې جرماني مو ورته واپس کړو. نو اوس ملت ته موږ دا وینا کوو په ملت هم دغه کوو چې ښه امارت خو تاسو سره دومره احسان وکړو راځئ اوس چې کومې باقي مالیې ستاسې پاتې دي د دې اسلامي امارت ملا وتړئ که نه هغه بقایاجات خو راوړئ چې تاسو سره دومره ترحم وشو او د اسلامي امارت په وارداتو کې داخل کړي. دا په دې خاطر باندې چې الفاظ موږ تاسو ته معلومات کېږي چې موږ دنیاوالو نړیوالو بیخي داسې اندازه کې پرېښودي یو چې هېڅ کومک راسره څوک نه کوي. ولې که 1 روپۍ کومک راسره کوي او موږ د هغه دوی کومک واخلو ورسره ویمنو د 1 روپۍ په مقابل کې موږ نه د لکاو روپو بېحیایي غواړي بېعزتي مو غواړي زمونږ ننګ پایمالی زمونږ ناموس پایمالی زمونږ غیرت پایمالی. خو الحمدلله د اسلامي امارت مشران چې کوم دا دومره باوري مشران دي چې 20 کاله دی په غرو باندې وګرځېدل د امریکې مقابله یې وکړله اوس خو الحمدلله موږ سره هر څه شته ده. اوس په دې وخت کې به موږ کله په خپل ناموس باندې لوبې وکړو یا به په خپل ننګ او غیرت لوبې وکړو. نو د بنا په همدې باندې زه ملت ته دا خواست کوم چې جرماني درته معاف ما د 90 کال نه وړاندې مالیه معاف د دې نه مخکې وروسته چې کومه مالیه ده تا 14 کال آخره پورې مالیه نصف معاف دومره ترحم این قدر که بالایتان است امیر بیارین تحویل بتین و کمر امارت اسلامی دقیقا زمونږ د ټولو مننه او د ټولو خپلو مسلمانانو غوښتنه مو دا ده د دې غوښتنه چې راځئ اوس موږ سره هم دونه لږه ملاوته موږ هم د تاسې خادمان یو. ګور یو خبره درته وکړم حکومت موږ د خاورو لاندې کړه د حکومت جنازه مو وښکله خدای دې بیا حکومت نه راولي. ولې حکومت د حاکمیت نه حاکمیت ډنډمارۍ ته وایي پوه شې مخکیني حکومتونه چې ډنډماران وو زموږ دا ملت بیا پکې سر تر وه. اوس الحمدلله اسلامي امارت راغی
امارت د امیریت نه مشتق ده، خادمۍ ته وایي. من د دې قوم د دې ملت سره خادمان یو. سلامت نن باشین. ماران نیو. بسیار زیاد تشکر. سلامت و عافیت باشین، زنده باشین. جناب رقیب صاحب، کوتاه پیام شما را هم میخوایم که برای ملت داشته باشین، بفرمایید. پیام ما همیشه شاید یک پیام باشه یقینا. در هر برنامه. بله بله بله. پیام ما همیست که اخوت، برادری، دست همکاری، دوری از کینه و کدورت. بخیر باشید. کینه ها رو دور کنیم، یقینا. کدورت ها رو دور کنیم. نتیجهش غیر از جنگ، غیر از دربدری دیگه چیزی نیست. برادر یک دیگر، یک ملت یکی دیگر در آغوش بگیریم. باز میشه وطن خدا بسازیم. میشه که ما یک وطن آباد، آرام و یک ملت که در آسایش زندگی بکنیم. وطن هیچ کس وطن ما نمیشه و هیچ جای خانه ما هم نمیشه. خانه ما افغانستان هست و بیاین این افغانستان با برادری جور کرده میتونیم به دیگر رقم نه. تشکر جناب مولوی صاحب دیبندی و تشکر میکنم از جناب مولوی صاحب رقیب و تشکر میکنم از بیننده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان که تا هنوز با ما هستند. دوستان عزیز، برنامه حاضر و العصر همه قدر بود که تقدیم حضورتون کردیم. تا بحث آینده و هفته دیگه، خداوند یار و یاور همه ما شما باد. بسلامت.